د صحابانو د ایمان د داستان شپږویشتمه برخه. د صحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقر الواقری، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. بسم الله الرحمن الرحیم. د اصحابانو د ایمان داستان شپږویشتمې برخې. محترمو او درنو اورېدونکو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله باید سئ، په خپلو ورځنیو کارونو کې کامیاب او بریالي یاستئ. محترمو او درنو اورېدونکو، موږ په تېره 55مه برخه کې دا واورېدل چې حمص ته مسلمانان ورغلل. امام واقدي وروسته امیر ابو عبیده حمص ته د کوچېدو قصد وکړ. په دې وخت کې د عین الجوز واکمن ورته راغی او د سولې غوښتنه یې ورڅخه وکړه. ابو عبیده د بعلبک د خلکو پر نیمایي د سولې تړون وکړ. امام واقدي وایي موږ ته حبان بن تمیم الثقفي حدیث بیان کړ او ویل زه د رافع بن عبدالله سهمي په ملګرو کې وم چې موږ له ښاره د باندې کیږدۍ ودرولې. زموږ یو ملګری هم د دوی ښار ته نه ورننوت. له دې سره به کله د دریاب غاړې ته تلو، پر رومیانو به مو بریدونه کول او په هغو عربو به مو هم کله ناکله ځمکه سره کوله چې زموږ په سوله کې داخل نه وو. کله چې به موږ په یوه سریه کې ولاړو، غنیمتونه به مو ترلاسه کړل، هغه به مو بعلبک کې خرڅول. هغه خلک به زموږ په سوداګرۍ ډېر خوښه کېدل، ځکه موږ داسې قوم چې درواغ او خیانت به مو کې نه وو او نه مو له چا سره ظلم او تېری کوو. په دې ورځو شپو کې دوی ډېره ګټه ترلاسه کړه. یریبس چې کله د بعلبک د خلکو د تجارت پرمختګ او ګټې ته وکتل او هغو توکو ارزاني یې وله چې موږ به خرڅول، نوموړي خپل خلک د ښار په یوه کنیسه کې چې اوس جامې د راغونډ کړل. دا یو داسې ځای و چې د اجتماع دپاره یې جوړ کړی و. دې ځای ته رسېدلی و. کله چې د ده په وړاندې خلک جمع شول، نوموړي مخ ورته راواړاو او تجارانو او دکاندارانو ته یې وویل تاسو پوهېږئ چې ما ستاسو په عمرو کې ډېر کوښښ کړی. 55مه برخه له همدې ځایه پیل کوو. کله چې د ده په وړاندې خلک جمع شول، نوموړي مخ ورته راواړه او تجارانو او دکاندارانو ته یې وویل تاسو پوهېږئ چې ما ستاسو په عمرو کې ډېر کوښښ کړی. ستاسو د مالونو او ځانونو او اولادونو پر ساتنه ډېر حریص یم. تاسو په هغه مال خبر یاست چې له ما څخه د سولې نه کبله له لاس وتلی او زه نن ستاسو یو عادي فرد وګرځېدم. مالونه او وسلې مې دښمن ته تسلیم کړي او اکثر غلامان، تربرونه او مخور سړي مې ووژل شول. تاسو له دې عربو څخه ډېرې د پام وړ ګټې ترلاسه کړې او ما یوازې د ما 4مه برخه ادا کړه. دوی ورته وویل ای سیده، رښتیا هم داسې ده، موږ په هغو ټولو خبرو پوهېږو کومې چې تا بیان کړې. اوس څه غواړې؟ هربس ورته وویل ای قومه، زه وړاندې ستاسو مشر او اوس ستاسو یو عادي وګړی شوم. زه غواړم چې زما د هغه مال یوه برخه بېرته راکړې چې عربو ته مې ورکړې ده. دوی ورته وویل دا به څرنګه درکوو؟ هربس ورته وویل زه تاسو په دې نه مکلف وم چې تاسو خپل ټول مالونه او ذخیرې ما ته راکړې. تاسو لاس ورڅخه واخلئ. زه غواړم چې تاسو له دې تجارتي مال او شرابو څخه ما ته 10مه حصه راکړئ. راوی وایي رومیان د ده په دې وینا سره ډېر خواشیني او سرګردان شول او په خپل منځ کې یو بل ته مخ ورواړو او سره ویې ویل ای خلکو، دا زموږ خپل سړی او زموږ بادشاه دی. زموږ دپاره یې ډېر ستړي کړي. موږ ته دا پکار نه ده چې دی د مال په اړه خفه کړو. راوی وایي خلکو دې ته غاړه کېښوده چې عشر ورکړي. نوموړي له خپل طرفه څخه یو کس ورته وټاکئ چې له دوی څخه به یې عشرونه راغونډول، ساتل او بیا به یې هیربس ته تسلیمول. نوموړي 40 شپې پر دې خبره و. کله چې یې وکتل چې د عشر له لارې ډېر مالونه ورته راجمع شول، نو یې وویل زه پوهېږم چې دلته ښه سوداګري روانه ده او د بعلبک اوسېدونکو دا حال هېڅ وخت په سترګو هم نه دی لیدلی. بیا یې د 2م ځل لپاره په هغه کنیسه کې سره راټول کړل او ورته ویې ویل ای قومه، تاسو پوهېږئ چې ما څومره مال ستاسو د سولې په لار کې ورکړی. دا عشر چې تاسو یې ما ته راکوئ ما ته کفایت نه کوي. که تاسو غواړئ چې زما مال ما ته راکړئ او زه هم ستاسو په څېر شم، تاسو ما ته خپلو مالونو 4مه برخه راکړئ تر څو ما ته خپل مال په عاجله توګه
ورسیږي او کنه په دې هوښ به زه تر څو خپل مال وسله غلامان پوره کړم. امام واقعي وایي خلکو د ده له غوښتنې انکار وکړ، ورته په غوسه شول او د مخالفینو شمیر زیات شو. بالاخره یې ځوانان په لاره کې ورته ودرول او بند پر باندې غوڅ کړ. په ښار کې شور او غوغا جوړه شوه. مسلمانانو د دوی شور او غوغا واورېده خو په پیښ خبر نه و. خپل امیر رافع بن عبدالله سهمي ته راغلل او ورته ویې ویل ای امیره ته په دې ښار کې د دې قوم غږونه اورې. ده ورته وویل زه هم ستاسو په څېر هغه څه اورم چې تاسو یې اورئ، خو زه څه نشم ورسره کولی او نه موږ ته دا جواز شته چې دننه ورشو، ځکه پر دوی مو پرېکړه سره کړې او موږ حتما باید پر وعده ودرېږو. که چېرې دوی راووتل او موږ ته یې د خپلې پیښې خبر راکړ بیا به د دوی ترمنځ سوله وغواړو او د دوی په چارو کې به مداخله وکړو. امام واقعي وایي رافع بن عبدالله خپلې خبرې پای ته نه وی رسول چې د بعلبک استوګن له ښار راووتل او په منډه ده ته راغلل. کله چې د ده په وړاندې ودرېدل ویې ویل موږ اول خدای او بیا تا ته راغلي یو. وروسته یې په خپله پیښه خبر کړه او د هیربس په اول ځل او دوهم ځل غوښتنو یې پوه کړ. رافع بن عبدالله ورته وویل موږ د دې وس نه لرو. دوی ورته وویل موږ دی او ورسره ټول غلامان ووژل. دا خبره د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ملګرو ډېر سخته بده ولګېده. رافع ورته ویل تاسو اوس څه غواړئ؟ دوی ورته ویل موږ اوس غواړو چې تاسو کلا ته را داخل شئ او زموږ له لوري درته اجازه ده. رافع بن عبدالله وویل زه د امیر ابو عبیده له اجازې پرته نشم کولی چې در داخل شم، ځکه هغه ما ته اجازه نه ده راکړې. رافع بن عبدالله و امیر ابو عبیده ته یو لیک واستاوه او له دې خبرې څخه یې خبر کړ او د دوی غوښتنه یې ورته واضح کړه. ابو عبیده ورته د داخلېدو اجازه ورکړه. رافع او ملګري د امیر او غلیم دواړو په خوښه کلا ته ور داخل شو. امام واقعي وایي موږ ته مصعب بن عامر حدیث بیان کړ او ویې ویل موږ ته یونس بن عبدالله حدیث بیان کړ او هغه وویل موږ ته سالم بن عدیل خپل نیکه عبدالرحمن بن مسلم الربیعي څخه حدیث بیان کړ. نوموړی د شام په ټولو فتحو کې موجود و او ویې ویل کله چې خدای د بعلبک ښار د مسلمانانو پر لاس فتح کړ ابو عبیده رافع بن عبدالله د والي په حیث ورباندې مقرر کړ او پخپله حمص ته په خالد بن ولید پسې ولاړ. چې کله حمص ته ونږدې شو هلته د زرعه په نامو په یو ځای کې تم شو. د لښکرو د لومړنۍ دستې امیر مهیسیره بن مسروق العبسي وټاکئ. نوموړي ته یې تور بیرغ چې سپینې لیکې درلودې ورکړل او 500 تنه مسلمانان جنګیالي د ده تر بیرغ لاندې کړل. ایسره روان شو. چې کله حمص ته ورسید خالد بن ولید د ملاقات لپاره مخې ته راووتی. پر ده ورسره مسلمانانو سلام واچاوه. وروسته ابو عبیده له 500 تنو سره ضرار بن ازور ورپسې ولېږی او له هغه وروسته یې عمر بن معدي کرب الزبیري ورپسې ولېږی او پاتې لښکر ابو عبیده له ځان سره روان کړ. کله چې ابو عبیده هم ورښکاره شو ویې ویل ای خدایه تو زر تر زره زموږ په لاسونو سره دا فتحه کړې او پکې میش مشرکین شرمنده او ذلیل کړې. د دوی استقبال او هرکلي ته ټول مسلمانان راوتلي او پر ده او ورسره ملګرو سلامونه ویل. ابو عبیده له نهر مقلوب سره خواته واړول. چې کله هوسا شو سمدستي د حمص خلکو او د دوی نوی واکمن ته داسې لیک ولیکئ بسم الله الرحمن الرحیم د مسلمانانو د امیر المؤمنین عمر بن خطاب د عمیل او د ده د لښکر د قائد ابو عبیده له لوري اما بعد خدای ستاسو ښارونه زموږ په لاسونو فتح کړل. تاسو هم د خپل ښار په لوی د خپلو بناو په ټینګښت او د خلکو په ډېرښت نه دوکه کېږئ. چې کله جګړه پیل شي ستاسو ښار موږ ته داسې حیثیت لري لکه کټو چې زموږ د سرتیرو پر وړاندې پر اور باندې وي. غوښې مو ور اچولې وي. هر عسکر یې خوړلو ته هیلهمن وي. شاوخوا پرې راتاوې او د پخېدلو او خوړلو انتظار کوي. موږ تاسو اول هغه دین ته رابولو چې خدای زموږ لپاره غوره کړی دی. که مو دې خبرې ته غاړه کېښوده موږ درڅخه کوچېږو او صرف د معلمینو په حیث یو څو کسان درته پرېږدو چې دین او د خدای فرایض درته وښیي. او که مو دا اسلام له منلو ډډه وکړه بیا جزیه درته ټاکو او که اسلام او جزیه دواړه نه منئ نو بیا جګړې ته تیار شئ تر څو خدای زموږ او ستاسې ترمنځ پرېکړه وکړي او هغه ښه حکیم دی. لیک یې سره ونغښتی او یو ماهر سړي ته یې په لاس ورکړ. د ده سړي هم عربي او هم رومي ژبه زده وه او ورته ویې ویل دا لیک حمص ته یوسه او موږ ته یې بیرته ځواب راوړه. ماهر لیک واخیست روان شو. چې کله حمص ته ورسېد د حمص خلکو قصد وکړ چې دی په غشو وویلي. ده په رومي ژبه ورته ویل ای خلکو لاس مو در ونیسئ زه یو ماهر سړی یم او تاسو ته مې له دې عربو لیک راوړی. امام واقعي وایي دوی یوه رسۍ ور وځړوله ده په ملا کې وتړله او دوی لوړې خواته ورپورته کړ او خپل واکمن ته یې وروستی. کله چې د هغه په وړاندې ودرېد
لومړی خپل عجز ورته ښکاره کړ، وروسته یې لیک ورکړ. د حمص واکمن ورته وویل آیا ته له خپله دینه د عربو دین ته اوښتی؟ ده ورته وویل نه، بلکې د دوی په ذمه کې زما اولاد، مال او ځان دی. ما تر اوسه له دوی څخه بدي نه ده لیدلې. زما په فکر ښه خبره به دا وي چې له دوی سره جګړه ونه کړئ، ځکه ډېر غښتلي خلک دي او له مرګ څخه هیڅ نه ویرېږي. پر خپل دین ډېر مضبوط ولاړ دي، تر ژوند یې مرګ ډېر خوښ دی. دوی په خپل دین قسم خوړلی چې تر هغه به شاته ولاړ نه شي چې یا تا وسله پر ځمکه ورته ایښې نه وي او یا دوی په زور دا ښار فتح کړی نه وي. زما د په خپل دین قسم وي تاسو ما تر عربو ډېر راتېر یاست، ستاسو مرسته غواړم او د دوی ماتې. خو دا خبره له دې خبرې درته کوم چې زه پر تاسو ویرېږم. تسلیم شئ، په امن به یاست او سرکشي مه کوئ، بیا به پښیمانه یاست. امام واقري وایي کله چې د حمص واکمن چې هیرویس نومیده دا خبرې واورېدې سخت په غوسه شو او ویې ویل زما دې په مسیح او انجیل صحیح قسم وي که ته استازی نه وای ما به ستا د ژبې پرې کولو امر صادر کړی و، ځکه تا زموږ پر وړاندې ډېر جرأت وکړ. کله چې یې لیک ولوست او په مضمون یې ځان پوه کړ، خپل منشي ته یې امر وکړ چې ابوعبیده ته د دې لیک ځواب ورکړه. هغه اول د کفر کلمې ولیکلې او وروسته یې ورپسې داسې ولیکل ای د عربو ډلې موږ ته ستاسو له تهدیدونو ډک لیک راورسېد. موږ داسې نه یو لکه د شام د هغه سیمو خلک چې تاسو ورسره مخامخ شوي یاست. هرقل هر وخت د هغه چا په ضد له موږ څخه مرسته کوي چې پرده یې تیری کړی وي. اوس هم موږ حتما جګړې ته تیار یو، ځکه زموږ کلا مضبوطه دروازې اوسپنیزې او موږ د جنګ پخه تجربه لرو. والسلام. لیک یې سره ونغښتی، معاهد ته یې ورکړ او خپلو غلامانو ته یې امر ورکړ چې په رسیو سره یې بیرته لاندې ښکته کړي. نوموړي له هغه ځایه را روان شو، امیر ابوعبیده ته راورسېد، لیک یې ورکړ، هغه خلاص کړ، ویل وس. کله چې مسلمانان د لیک په محتوا پوه شول د جګړې د تیاري په لټه شول. امیر ابوعبیده اسلامي څرګندویان پر 4 ډلو وویشل. یوه ډله یې د مسیح بن نجیبه البزاري په مشرۍ کې و باب صغیر ته نږدې له باب جبل سره ځای پر ځای کړه. بله ډله یې د مرقال بن هشام بن عقبه بن ابي وقاص په مشرۍ باب رستق ته ولېږله. بله ډله یې د یزید بن ابي سفیان په امارت کې باب شام ته واستوله. په خپل امیر ابوعبیده او خالد بن ولید له باب صغیر سره ډېر شول. مسلمانان له هر لوري پر حمص بریدونه شروع کړل او ټوله ورځ جنګ روان و. د رومیانو غشي مسلمانانو ته رارسېدلې او دوی په ډالونو ځان ورڅخه ساتي. او د عربو غشي دوی او پر دیوالو بالا خلکو ته ورسېدل او ښه د پام وړ تاثیر یې درلود. د شپې پر رسېدلو سره جګړه ودرېده چې کله سبا شو خالد بن ولید له مسلمانانو سره موجود ټول غلامان راغونډ کړل او امر یې ورته وکړ چې تورې او ډالونه در واخلئ، د حمص د کلا دیوالونه په تورو ووهئ او د دښمن له غشو څخه ځانونه په ډالو سره وژغورئ. امیر ابوعبیده ورته وویل ای مسلمانه زما په فکر دا به له موږ پرته هیڅ کار هم ونه کړی شي. خالد بن ولید ورته وویل ای امیر المؤمنین ته بېغمه اوسه، څه چې زه کوم د هغه مخالفت مه کوه. ما قصد کړی چې له دوی سره زموږ مریان جګړه وکړي او دوی باید په دې پوه شي چې له موږ سره د دوی دومره درنښت نشته چې موږ په خپله جګړه ورسره وکړو تر څو چې دوی راته راوتلی نه وي. ابوعبیده ورته وویل چې څه دې زړه وي هغه وکړه، خدای تا ته توفیق درکوي. خالد بن ولید 4,000 تنه مریانو ته امر وکړ چې په کلا برید وکړي او 1000 تنه عرب یې مامور کړل چې پیاده په دوی پسې له شا له لورې ورشي. مریانو په کلا برید وکړ او 1000 تنه عرب له شا ورپسې ورغلل. پر غلیم یې د غشو او تورو ګزارونه وکړل. امام واقري وایي د حمص والي هرقل په داسې حال کې چې نور جنرالان او لوړ کسان هم ورسره وو د مسلمانانو د برید ننداره کوله او دوی د مجاهدینو عمل ته ژور فکر اخیستی وو. هرقل ورته وویل ای د جنرالانو ډلې زما په مسیح قسم وي که ما د عربو په اړه داسې فکر کاوه چې دوی دې ټول صفات وي دا خو ټول تور پوستي دي. ځینو هغه جنرالانو چې په جنداین یا ځینو نورو پیښو کې عرب لیدلي وو نوموړي ته یې وویل ای سرداره دا عرب نه بلکې د دوی غلامان دي، دا د دوی یوه حربه ده چې استعمالوي او معنی یې دا ده چې له دوی سره زموږ دومره قدر او خیامت نشته چې پخپله زموږ جګړې ته وړاندې شي. هرقل وویل زما په مسیح قسم وي چې دا خلک تر دوی هم سخت او جنګیالي دي. تاسو په دې پوه شئ څوک چې زموږ د کلا دیوالونو ته رارسېدلي هغو ته نوره لاره پاکه شوې او د هغوی په لاسونو د دې کلا فتح کېدل
ممکن شوي. امام واقدي وایي ما ته دا خبره شوې چې غلامانو ټوله ورځ سخته جګړه وکړه او څو ځلې پر دروازو هجوم وروړ. تر شپې پورې جګړه روانه وساتله چې کله شپې خپلې وزرې وغوړولې غلامان د مسلمانانو لښکر ته بېرته ستانه شول. په دې شپه سم د لاسه هیریبس حضرت امیر ابو عبیده ته د خپل استازي په لاس یو لیک ولېږی. د شپې په تیاري کې استازي د مسلمانانو لښکر ته راغی. مسلمانان چې کله د راتلونکي د پښو اواز اورېد د ده خواته ور وړاندې شول. استازي غږ وکړ او ویې ویل زه د حمص د واکمن استازی یم او غواړم چې دا راسره لیک ځواب راکړئ. د هیریبس لیک یې دوی ته راوروسپاری. ابو عبیده یې چې لیک پرانیست او ویل اوس پکې لیکلی و ای عربو موږ داسې ګمان نه کوو چې له تاسو سره ډېر ستر عقل شته چې د جګړې پروګرام جوړولی شي او د هغه په مرسته چارې ښې پر مخ بیایاست، خو تاسو د دې برعکس وختلی ځکه د جګړې په لومړي پړاو کې تاسو پر دروازو تقسیم شوي. مونږ فکر کوو چې دا ډېر محاصره ده او مونږ ته به ستر تاوان راورسوي چې کله سبا شو تاسو له جګړې څخه شاته شوئ او دا خواران مو زمونږ مقابلې ته راولېږئ چې خپلې تورې او وسلې ماتې کړي. کاش زه په دې پوهېدی چې ستاسو تورې زمونږ د کلا دیوالونو په خرابولو کې رول لوبولی شي. مونږ ته ستا د ارایي او جنګي تدبیر صفت اوس څرګند شو او اوس زه تاسو ته یو داسې مشوره درکوم چې د دواړو غاړو په ګټه وي. هغه دا چې یا تاسو هرقل ته ورشئ او په مخ کې پرتې سیمې داسې فتح کړئ لکه شاته سیمې چې مو فتح کړي. پام کوئ له بغاوت او جګړې څخه لاس پر سر شئ ځکه د دې زیان هغه ډلې ویني چې دې دواړو ته یې لاس اچولی وي او یا په سهار مونږ جګړې ته درځو او خدای جل جلاله به هغه چا مرسته کړې وي چې برحق وي. راوی وایي امیر ابو عبیده چې کله د حمص د والي هیربس لیک مطالعه کړ او له مسلمانانو څخه یې مشوره وغوښتله چې څه باید وکړي، له نوموړي سره د غسعم قبیلې مشر او مخور کس چې عطا بن عمر الخزاعي نومېده ناست و. نوموړي د پاخه عمر حق رایه او قدیم هجرت څښتن و. د خلکو قیادت یې کړی، د لښکر مشر یې پر غاړه اخیستې وه. ده چې کله د هیربس د لیک متن واورېد په بیړه چک شو، ودرېد او امیر ابو عبیده ته یې وویل قسم په خدای ای امیره ما چې څنګه لیک واورېد دا راته څرګنده شوه چې په دې کې د مسلمانانو ګټه ده. ما ته خدای د یو داسې خبرې د کولو توفیق راکړی چې د مسلمانانو په ګټه ده. ابو عبیده ورته وویل ای ابو عمره ووایه ته زما په فکر د مسلمانانو لپاره خیرخواه یې. راوی وایي نوموړي ابو عبیده ته ورنږدې شو او په خفیه توګه یې ورته وویل ستا دپاره غوره دا ده چې د هرقل په لوري وکوچېږې ځکه دا واکمن د نورو په نسبت ډېر پیاوړی او جنګیالی دی. دوی چې کله د بالبک په فتح خبر شول دا یې باور شو چې موږ به هم محاصره کوي. له شاوخوا سیمې خوراکي توکي د مالونو ازوغه او د کلابندۍ ضروريات راجمع کړل. کلا یې له سر تیرو ډکه کړه. په کلي او بانډو کې د خوراک یو شی هم نه پرېښود بلکې له ځان سره یې ذخیره کړل. هغه مواد یې ډېر کلونه بس کېږي. که موږ دوی محاصره کړو بیا به دا محاصره هم د دمشق د محاصرې په ډول طوالت پیدا کړي. نو زما رایه دا ده چې دوی ته باید یو چل ورکړل شي. که موږ په خپله حربه کې بریالي شولو په ډېر نږدې وخت کې به خدای جل جلاله کول حمص فتح کړي. ابو عبیده ورته وویل ای ابو عمره حیله او چل به څرنګه ترتیب کړو؟ ده وویل دا زما رایه ده چې د قوم ته به لیک واستوو او ورته وبلیکو چې موږ په یو شرط کوچېدو ته تیار یو چې تاسو له موږ سره د خوراکي او شومې په هکله مرسته وکړئ. دوی ته به دا تضمین ورکړو چې حتما کوچېږو، پر نورو ښارونو به بریدونه وکړو او د هغې له فتحې کولو وروسته به بېرته دوی ته په داسې وخت کې راوګرځو چې دوی توښه او ذخیره به کمه شوې وي. خلک به یې سره بیل شوي وي او په ښارونو کې به په خپلو ورځنیو چارو بوخت وي. له د کلا د باندې خلک به وځپو او د هغو چاره به هم راته اسانه چې په حمص کې دننه اوسېږي او د خوراکي او شومې له قلت سره مخامخ وي. ابو عبیده ورته وویل ای ابن عمره ډېر ښه رایه او مشوره دې وړاندې کړه. زه به زر تر زره ستا د رایې مطابق عمل وکړم او له خدای جل جلاله د بري او مرستې غوښتونکی یم. وروسته ابو عبیده مشواڼۍ او کاغذ راواخیست. د هربس د لیک په جواب کې یې داسې ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد د دواړو غاړو په ګټه بولم. موږ د خدای جل پر بندګانو د ظلم او په بغاوت اراده نه لرو. ته پوهېږې چې زموږ عسکر اسونه او غوایي ډېر دي. که تاسو غواړئ چې موږ درڅخه وکوچېږو د 5 ورځو خوراکه او شومه راکړئ ځکه زموږ په منځ کې پرته لاره ډېره اوږده ده او پر کومو کلاو چې موږ د برید تکل لرو هغه ډېرې محکمې او مضبوطې دي. که زموږ دا غوښتنه ومنله شي موږ د شام یوې بلې سیمې ته کوچېږو. که خدای د شام نورې سیمې زموږ په
لاس فتح کړي بیا به ستاسو د وړاندیز مطابق په مخ پسې ځو. که مو دا خبره ومنله زمونږ او ستاسو دواړو په ګټه به وي. لیک یې سره ونغښتی استازي ته یې ورکړ او هغه د حمص لور ته روان شو. هرویس ته چې کله د ابوعبیده لیک ورسېد او ویې لوست ډېر پرې خوښ شو. خپل رئیسان او رهبانیین یې سره راغونډ کړل او ورته ویې ویل عربو حال رالیږلی خوراکه او شومه غواړي او له هغې وروسته له تاسو څخه کوچېږي. د عربو داسې مثال ده لکه لیوه چې یو ځای خوراکه پیدا کړي بل ځای ته نه ځي. دوی په خپل ښار کې له لوږې تنګ شوي، که تاسو دوی ماړه کړل درڅخه ځي. دوی ورته وویل ای امیره له موږ سره دا ویره شته چې خوراکه او شومه به راڅخه واخلي او بیا به کوچ نه شي. هربس ورته وویل زه به له دوی څخه د دې تضمین واخلم چې تاسو خوراکه ورکړئ دوی به حتما درڅخه ځي. دوی ورته وویل څه چې دې زړه وي هغه وکړه خو موږ ته تضمین باید راکړل شي. هربس خپل قسیسین او رهبانیان راوغوښتل او امر یې ورته وکړ چې امیر ابوعبیده ته ورشي او په دې اړه په ښه وعده واخلي چې موږ خوراکه او شومه ورکړه هرومرو به راڅخه کوچي. راوی وای د دوی دپاره باب رستق پرانستلی شو. دوی راووتل روان شول. چې کله امیر ابوعبیده ته ورسېدل دا وعده یې ورڅخه واخیستله چې کله تاسو خوراکه راکړه موږ به حتما درڅخه کوچېږو او تر څو چې مو په شام کې په غره یا سمه کې یو ښار نه وي فتح کړی تر هغو به تاسو ته نه راګرځو. د حمص استوګنو له خپلو ذخیرو څخه د اسلامي سرتېرو دپاره دومره څه راوایستل چې 5 ورځې د دوی پوره کفایت پرې کېدی. ابوعبیده رومیانو ته مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل ای د حمص خلکو کومه خوراکه او شومه چې تاسو راکړه هغه مو منظوره ده. تاسو اوس یو څه خوراکه او شومه نور راباندې وپلورئ. دوی ورته وویل دې ته هم تیار یو. امیر ابوعبیده پر خپلو سرتېرو غږ وکړ ملګرو هڅه وکړئ او په زیات پیمانه خوراکي توکي او د چارپایانو ازوغه واخلئ ځکه ستاسو په مخ کې د یو داسې اوږدې لارې مزل پروت ده چې هیڅ هم نه پکې پیدا کیږي. مجاهدین وویل ای امیره په څه شي سره یې واخلو او پر څه شي به یې راوړو. ابوعبیده وویل له هر چا سره چې د غنیمت یو شی وي په هغه دې توښه او شومه واخلي. حسن بن عبدل عطفاني وایي خدای جل جلاله دې له ابوعبیده سره حساب کې دومره تخفیف وکړي لکه ده چې زمونږ بار سپک کړ. مونږ فرشونه او داسې نور د غنیمت درانه شیان بار کړي وو. ځانونه او چارپایان مو پرې درانه کړي وو. په هغو مو ځان ته خوراکه او چارپایانو ته شومه واخیستله. عربو د حمص له خلکو سره په راکړه ورکړه کې ډېره ځواني کوله. د حمص خلکو به له دوی سره څخه هغه شی چې 20 دیناره ارزښت به یې درلود په 2 دیناره اخیست. د حمص خلک په دې ارزانه شیانو اخیستلو ډېر خوښ وو. 3 شپې دا بازار ډېر تود وچلېدی او حمصیان په دې ډېر خوشحاله وو چې عربو څخه کوچېږي. راوی وایي د عربو په لښکر کې د رومیانو یو څه څرګري او جاسوسان ول چې دوی ته به یې حال احوال ورکاوه. جاسوسانو چې کله د حمص خلکو ته وکتل چې د ښار دروازې پرانیستي او عربو ته خوراکي مواد راوړي دا یې ګمان شو چې د حمص خلکو عربو ته سر ټیټ کړی. جاسوسان د انطاکیې لور ته روان شول. پر هر ښار یا پوجي کلا به چې تېرېدل ویل به د حمص خلک عربو ته تسلیم شول او په سوله سره یې خپل ښارونه ور پرېښودو. دا خبره رومیانو ته ډېر بد زیری و او ویره یې د پخوا په پرتله په څو چنده شوه او دا د خدای جل جلاله مسلمانانو سره یو ښکاره مرسته وه. جاسوسان 40 تنه وو او له هغو څخه یې 3 شیزر ته ولاړل او دا خبره یې هلته هم شایع. د سبان د ایمان داستان د خپرونې محترم اوریدونکو دا وه د موږ نننۍ برخه. تر بیا هم په الله سپارم. السلام علیکم.